د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي د ایران امریکا د اوربند شرطونه روښانه او څرګند دي. امریکا باید انتخاب وکړي، یا اوربند یا د اسرائیلو له لارې جګړې ته دوام. دواړه یو ځای نشي کولای. عراقچي د اپریل په 8 نیټه د شهباز شریف ټویټ سره لیکلي نړۍ په لبنان کې وژنې ویني. توپ اوس د امریکا په میدان کې دی او نړۍ ګوري چې آیا دا به پر خپلو ژمنو عمل وکړي که نه. شریف په خپل ټویټ کې لیکلي و، زه خوښ یم چې اعلان کوم د ایران اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدینو سره یو ځای هر ځای کې پر سمدستي اوربند موافقه کړې ده چې پکې لبنان او نور ځایونه هم شامل دي او دا سمدستي پلی کیږي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وینس په هنګري کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل، If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. که ایران وغواړي دا خبرې ماته کړي او هغه هم د لبنان پر سر چې له هغوی سره هیڅ تړاو نه لري او امریکا حتی یو ځل هم نه دی ویلي چې د اوربند برخه وو، نو دا به د هغوی خپله پریکړه وي. وینس وړاندې وویل، موږ فکر کوو دا به یوه احمقانه پریکړه وي، خو دا بیا هم د هغوی خپله پریکړه ده. د ایران اسلامي جمهوریت د نشراتو دولتي خبري شبکې د دې هیواد سپاه پاسداران ځواک له قوله ویلي، که پر لبنان بریدونه سملاسي ونه درېږي، دوی به داسې ځواب ورکړي چې پښیمانه کوونکی به وي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران انقلاب یو چارواکي له قوله ویلي، پر ویاړلي حزب الله هر ډول برید پر ایران برید دی. پوځي ډګر د اسرائیلو وحشي جرمونو ته سخت ځواب چمتو کوي. بل لور ته رسنیو خبر ورکړی چې د اوربند له اعلانه څو ساعته وروسته د اسرائیلو پوځ نن سهار د بریدونو په یوه نوې څپه کې د لبنان په جنوب کې بریدونه کړي. که څه هم اسرائیلو د امریکا او ایران ترمنځ د دوو نویو اوربند هرکلی کړی، خو لومړي وزیر یې بنیامین نتنیاهو دا رد کړی چې لبنان د هم د دغه اوربند برخه وي. هغه ویلي چې په دغه اوربند کې د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو جګړه شامل نه ده. د لبنان حکومت او حزب الله تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو پاکستان چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د اوربند منځګړیتوب کوي، ویلي چې دغه تړون لبنان هم رانغاړي.